السلام علیکم، زه انس طارق یم او تاسو سره د حجرې ټي وي د لارې دغه ریپورت شریکوم کوم څه جلیل افریدي تحریر کړی دی. په داسې دور کې چې دنیا د ازادۍ اظهار او معاشرې په جوړولو کې د میډیا رول مانځي، په پاکستان کې د میډیا وجود خطرې سره مخامخ دی. په تیر شوي 4 میاشتو کې فرنټیر پوسټ خپلې جایزې ګټې یعنی اشتهارونو نه محروم کړی شوی دی. دغه کار د شهباز شریف حکومت کړی دی. دغه اقدام نه صرف په یو اخبار حمله ده بلکې په پاکستان کې د ازادۍ په اظهار حمله ده. په فرنټیر پوسټ پابندي لګول او د ډان په شان اخبارونو مالی بایکاټ کول یو خطرناک رجحان طرف ته اشاره کوي. هغه دا چې د معاشیت په ذریعہ اختلاف رائے مخنیوي کول. هغه میډیا چې د طاقت مخې ته مجبوروي د جمهوریت نگرانی نشي کوي بلکې د زورورو خلکو یو ټول جوړ شي. د شهباز شریف حکومت د داسې خلکو په مرسته قائم دی چې کوم اختلاف رائے خپل توهین ګڼي. په داسې عمل نه صرف هغه تنقیدي اوازونه خاموش کوي بلکې عوام هم د غیر جانبدار معلوماتو رسای عیني حق نه محروم کوي. خو دغه دی واضح وي چې دغه سي عمل فرنټیر پوسټ په سر ټیټولو نشي مجبور کوي. که حالات څومره هم خراب شو دغه اداره به خپل دیانتداري قربان نکي. فرنټیر پوسټ د سیاسي اشرافیه د خدمت اداره نه ده بلکې د عوامو د خدمت اداره ده. موږ به هغه وخت پورې نه خاموش کیږو چې ترڅو پورې موږ سره اخیری لفظ، اخیری आवाज یا اخیری امید وي. دا ضروری ده چې اثر رسوخ ول کسان لکه آصف زرداری، ډي جي آی اس پی آر او بین الاقوامي ادارې لکه امریکای محکمه خارجه او پینټاګون دغه مسلې ته نظر وکړي. په پاکستان کې د میډیا حالات نه صرف یو قومي مسله ده بلکې یو بین الاقوامي مسله ده. میډیا دباو کول امریت راوستلو علامات دي. هغه خلک چې په میډیا پرشر اچوي خبردار دی وی چې د کومه میډیا نن خاموشه ده سبا به احتساب مطالبه کوي. د میډیا ازادي د حکومت طرف نه څه مراعات نه دي بلکې یو جمهوریت حق ده. فرنټیر پوسټ به خپل کار جاری ساتي ځکه چې په ناانصافۍ خاموشي اختیار کول په ناانصافۍ کې ځان شریکول دي. د حجرې ټي وي ته د انس طارق ریپورټ. د نورو داسې ریپورټونو لپاره حجرې ټي وي سره اوسئ.